مولایان شل کاله وروسته په څه باندې پوه شول؟ دا چې مولایانو شل کاله مخکې څه کول او اوس څه کوي. سلامونه لیدونکو، زموږ د یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. مجید قرار تازه یوه لیکنه د مولایانو په اړه پر خپلې فیسبوک پاڼې کړې ده. هغه لیکلي دي چې مولایانو بالاخره شل کاله وروسته دا ومنله چې د پاکستان تر اشراف او مرحمت لاندې ژوند کوي. خو راتلونکې پوښتنه بیا دا ده چې دوی خو له اشغاله تېښته کوله، بیا څنګه دا شل کاله د اشغال په لمن کې پراته وو؟ د دوی سیاسي رهبرۍ په قطر کې په امریکایي هډه کې پنډه ده. د دوی نظامي رهبرۍ په پاکستان کې د امریکایانو تر اشراف لاندې اوسېده. نو دوی بیا د کوم اشغال خلاف جنګیږي؟ دا څه موده وړاندې د پاکستان د پوځ په منځ کې کشمکش روان و. د امریکا په مستقیمه مداخله حل شو او قمر باجوه د امریکا لخوا دوباره نصب شو. هغه پوځ چې طالب یې ملیشه ده، د هغه پوځ مقرریان یې مستقیما امریکا کوي. د هغه پوځ نیم مشران د امریکا له NDU او بریټانیا د شاهي ګارد له کالج څخه فارغېږي. امریکا په افغانستان کې د سولې قضیه هغه وخت ګړندۍ کړه چې په پاکستان کې د پوځ خلاف نارضایتۍ د پښتنو پر عظیم حرکت واوښته او د دې خبرې تر شا اساسي لامل د افغانستان قضیه او جګړه وه. مجید وړاندې زیاته کړې ده چې زه د دې خبرې عین شاهد یم چې امریکایانو د افغانستان حکومت ته د PTM د نه ملاتړ کرښه راکښله. ظاهري بهانه که څه هم سوله ده، خو حقیقت دا دی چې د پاکستان پوځ د همدې امریکایانو ګوډاګی دی او له لویه سره یې د همدوی په اشاره، د همدوی په ډالرو او د همدوی په اطمینان او ډاډ کار کوه. خندونکې خدا وه چې امریکا تر پایه خلکو ته دا تاثر ورکړ چې ګواکې پاکستان مو تیر باسي او خپل کار را باندې کوي، خو په حقیقت کې دواړه پر افغانانو خپل کار وکړ. او د مجید قرار دی لیکنې ته بیا په کومنټ کې ګڼ شمېر افغانانو خپل نظرونه شریک کړي دي. یو له هغه څخه نسرین احمدي لیکلي دي چې د افغانستان د جنگ ټولې خواوې باید دا درک کړي چې هیڅ بیرونی ملک د دوی دوست او په ګټه نه دی. بیرونی هیوادونه یوازې د خپلو هیوادونو او خلکو ګټې پالي. بیرونیو هیوادونو ته نه افغانستان مهم دی، نه د افغانستان خلک، نه ورته امارت لومړیتوب لري او نه ورته طالب. ټول خپل اهداف لري. که څوک له شته حکومت څخه ملاتړ کوي هم خپلې ګټې لري، او که څوک له طالب څخه پلوي کوي هم خپلې موخې لري. د حکومت او طالب پلویان نه د جمهوریت طرفداران دي نه د امارت. هغوی یو ضعیف افغانستان غواړي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. افغانستان د افغانانو لپاره مهم او لومړیتوب دی. حکومت او طالب باید د پردیو لمسونونو ته شا کړي او خپله په خپلو منځونو کې سره جوړ شي. همدا د دې خاورې د نجات او پرمختګ یوازینۍ فورموله ده. او د کیف خان په نوم هم یو چا لیکلی دی چې حقیقت خو هغوی درک کولی شي چې د حقیقت اوریدلو توان ولري. ړوند به نو څه سوچ وکړي او یا به څه تصمیم ونیسي. خو حیران هغوی ته یمه چې د باروتو ډک موټر کې به کیني او ځان ورته جنتي ښکاریږي او په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کینوي. څنګه به جنت ته داخلیږي؟ لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا و د مجید قرار دی لیکنې ته د خلکو خپل شخصي نظرونه. اوس که تاسو هم په دې اړه نظر لرئ، خپل نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظریات په پوره حوصله لولو. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.